د دې معنا بد چاپلار وکړي چې سلفي پچا گزار وکړي لکه پکروز باندې چې وار وکړي الکه کسړې بل یو خپل کار وکړي چې مختصب چې د شکست ورته اقرار وکړي حسینه هم ماته پته ده په زندګۍ کې په معنا یې پوهېدی نشم او بالکل ټینګېدی نشم لویر مړه شوم بالکل ټینګېدی نشم لویر مړه شوم صحیح معنا دا ده په کوم حدیث کې چې راغلي دي چې اذان دوه وزلي او اقامت یو وزلي نو مطلب یې دا دی چې اذان په دوه وساګانو او اقامت په یو وسا باندې. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. محترم مسلمانانو ورونو د دغه سړي دغه تحریف معنوي په حدیثو کې تاسو واورید د اقامت مسلې تحقیق ما مخکې کړو غالبا په لسم جواب کې هغه شوی دی او زما طریقه او عادت دای چې د دې د هرې خبرې هغه جواب کوم د الله په فضل سره ځکه زموږ مقصد د الله جل جلاله د دین نه دفاع ده نو هر کله چې د چا مقصد د دین نه دفاع وي نو باید چې د هرې شبهې جواب وشي نو هلته د دې تحریف جواب ما په دې پرېښو چې مقتران اوږده شوې وه او دا لوی تحریف د الله د پیغمبر په حدیثو کې علیه الصلاة والسلام او غټ دروغ د الله په پیغمبر او په صحابه باندې او په دې امت باندې د تفصیل د ضرورت و. محترمو دا ظالم د اهل سنت والجماعت او خاص کر د امام ابو حنیفه رحمه الله په عقیده کې دشمن دې ته دومره حیا نه ورځي د الله نه او د الله د پیغمبر نه او د صحابو نه چې په دغه پاکو حدیثو باندې دا دروغ وایي په هغې کې تحریف معنوي کوي. د دې ته به موږ دا وایو چې زموږ هم دا وس ده چې ستا دا دروغ هغه رسوا کړو دې جواب ده نه وکړو په خپل ژوند کې خو لیکن دا درته وایي چې د الله نه ویلېږه د الله بنده سبا نه به ته قبر ته ځي اخرت ته به روان وي الله سره مخامخ کېږي. نو محترم اوس د دغې ظالم د دغې تحریف نه بېشماره جوابونه د الله په فضل سره واورئ. اول دغه معنا د ویتر معنا په یوه سا سره دا مونږ ته د امام ابو حنیفه رحمه الله نه په صحیح سند سره ثابته کړه ځکه ته د هغه مقلد یې د هغه تقلید ته په ځان باندې واجب کړی دی او ستاسو اصول خپله لیکلي دي چې مقلد دپاره حجت او دلیل قول د امام دی. دویمه وجه دا ده چې په اتفاق د امت سره مقلد سړی هغه په علماو کې شمار نه دی. دغه اجماع د امت ابن عبدالبر نه ما بار تا ته نقل کړې ده یو ځلې بیا ور هغه فرمایي وقد اجمع الناس على ان المقلد ليس معدودا من العلماء و د ټولو خلقو په دې باندې اجماع ده چې مقلد سړی په علماو کې نه شمار. همدغه رنګې ابن القیم رحمه الله په اعلام کې همدغسې اتفاق د علماو ذکر کړی دی. د ته څه مجتهد نه یي بلکې مقلدي نو موږ ته دا خبره د امام ابو حنیفه نه ثابته که رحمه الله. دویم د جهان دروغجن انسانه دې ته کتابي دروغجن وی عزتمندو د تورات نه شروع کړی د الله په کتابونو باندې دا دروغ وایي. دغه معنا دا چا کړله د ویتر دلته په معنا د یوې سا سره بلکې لغتو دغسې لیکلي دي د ویتر او د وتر معنا هغه الفر سره لکه لسان العرب هغه وګوره پنځلسم جلد 143 صفحه هغه وایي چې الفرد او ما لم يتشفع من العدد دا د ویتر معنا شوه. همدغه رنګې معجم الوسیط تاج العروس داسې نور د لغتو کتابونو ټولو داسې لیکلي دي. دریم جواب واوره بالفرض که دام د سره ومنو چې د ویتر دلته معنا په یوه سا باندې شي نو ته به نورو احادیثو سره څه کوې دا په نورو احادیثو کې نور الفاظ راغلي دي په بعضو کې مرتن راغلی دی مرتن سره به څه کوې همدغه رنګې بعضو کې واحدتن ورسره راغلی دی هغې سره به څه کوې همدغه رنګې بعضو کې مسنا په اذان کې راغلی دی نو مسنا خو دوه راځي د هغې په مقابل کې خپل هغه څه راځي ویتر راځي او مره راځي. د الله بنده ستا خوله نه شرمېدله چې تا داسې معنی کوله او دون الفاظ هغه موجود دي. څلورم جواب همدغه رنګې د ویتر سره په دغلته په احادیثو کې د شفع لفظ راغلی دی نو په دغه کې هم ته تعویل نشي کولی ځکه د شفع په مقابل کې هغه خپله ویتر راځي. دغه حدیث د بلال کې وروسته بیا ذکر کوم ان یشفع الاذان ویوتر الاقامه. پنځم جواب دغه لفظ په قرآن کې ذکر دی د شفع سره راغلی دی سورة فجر مخکې هم درته ما ویلی والشفع والوتر. ظالمه دغلته ته څه معنی کې د وتر معنی دغلته په یوه سا باندې کې. شپږم جواب دغه معنا د امت د علماو د معنی نه خلاف ده بلکې اختلاف په دې کې صرف و چې دا اقامت به ډبل کېږي که سنګل به کېږي. نو په ډبل باندې قایلین چې دوه ځلې به اقامت کېږي. دغه د امام ابو حنیفه رحمه الله
دغه رنګ د ابن المبارک دغه رنګ د سفیان ثوری او غیره سو علماء د اهل کوفه دا غي دغه قول دی او رای ده. نور جمهور علماء غتاوي چې دا بسینګل کی، اما هر چې دغه معنی کول په وسا باندې الله اعلم الله ته پته ده چې دی به کوم امام نه دا نقل کړي. امام شوکانی رحمه الله په نیل الاوطار دویم جلد 200 صفحه کې د امام الخطابی نقل کړي دي. فرمایي مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب الى اقصى بلاد الاسلام ان الاقامه فرادا. ود جمهور علماء او هغه چې باغې باندې په حرمینو کې عمل کیږي، په حجاز کې کیږي، شام، یمن، مصر، مغرب، اقصى بلاد الاسلام و د اسلام چې څومره اخري حدود دولتونه دي هغه مسلمانان اقامت فرادا کوي، فرد کوي. د الله بنده دلته د فرد معنی ته په وسا سره کې وس دغه رنګ امام البغوی، امام البیهقی د سنور علماء ذکر کړی دي. وم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله سخرت کړل په دای باندې. ترمو که سباله چې دا وایي چې دا دوه خطا د علماء او اقوال پکې ذکر کړل، ابن تیمیه او شوکانی رحمه الله او امام خطابی و غیره. جواب دا چې دا تا د علماء او د امت عمل خیمه چې د امت عمل په دې باندې چې اقامت به سنگل کېده، نور به احادیث د بشمار به کې رسته ذکر د الله فضل سره. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمای مجموع الفتاوى دویشتم جلد 6 صفحه. وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم هو تسويق كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكرهون شيئا من ذلك، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك، وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق حتى يوالي ويعادي ويقاتل على مثل هذا ونحوه مما سوغه الله تعالى كما يفعله بعض أهل المشرق فهؤلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. دا ګوره د اهل الحدیث صفت کړي دي ځکه موږ دواړه منو او عمل خپل په دې سنگل باندې کوو ځکه ډیر امت په دې باندې عملو او دغه رنګ حدیث په دې کې هغه ډیر صحیح دي او په جواز باندې قائلین. اما هغه خلک چې هغه جنگ جګړې په دې باندې کوي او دشمنانه کوي وی لکه څنګه چې د اهل مشرق والا کوي، اهل مشرق والا د زمونږ علاقه پاکستان، افغانستان او ایران او دا منطقه یعنی بعینهم دغه زمونږ د علاقو د احناف ذکر کوي. وی دا د هغه کسان نه دي چې من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وی دې کې خدای هغه زړو يهودو صفت ده چې په دې مسلو باندې اختلاف کوي، خلکو سره شکونه وکړي. بیا فرمایي بیا د اهل الحديث صفت کوي واصح الناس طريقه في ذلك هم علماء الحديث الذين عرفوا السنه واتبعوها. دا ګورو صحیح طریقه په دې کې دغه د علماء حدیث او اهل الحديث د چې دواړه مني حدیث چې کوم ویني و پیژني هغه باندې عمل کوي چې صحیح وتخکارش. اتم جواب راش اوس حدیث په دې باب کې واوره او هغه محدثینو چې په دې باندې بابونه لګولي دي او دغه معنی ذکر کړی ده. اول امام بخاری په صحیح البخاری کتاب الاذان هغه کې باب لګی باب الاقامه واحده الا قوله قد قامت الصلاه. لذا الله بنده دلته بده دی باب ته سمانه کې الاقامه واحده د واحده معنی به توسکه دی په وسا سره وسکه او بیا حدیث ذکر کړی ده. فرمایي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حدثنا خالد عن ابي قلابه عن انس بن مالك قال امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامه. ندلته بده د ویتر معنی څنګه کې ځکه دی په مقابل کې تل شفع ذکر شوی ده ان يشفع الاذان او په اجماع د امت سره اذان هغه شفع کیږي ډبل کیږي. دغه رنګ امام بخاری صحیح البخاری کې دهم جواب دغه رنګ صحیح مسلم کې امام نووي رحمه الله کتاب الصلاه کې باب لګولې ده باب الامر بشفع الاذان وايثار الاقامه. دلته الله بنده کوم معنی اخلص دلته شفع الاذان شفع ده په اتفاق د امت سره اذان هغه ډبل دی. بروایت نقل کوي فرمایي حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وبإمام نووي رحمه الله د دې معنی کې د ذکر کوي واما قوله ويوتر الاقامه فمعناه ان ياتي بها وترا ولا يثنيها بخلاف الاذان. لسم جواب امام نسائی کوم تچوتا نسائی وی هغه په خپل کتاب کې کتاب الاذان کې ذکر کوي کتاب الاذان تثنیه الاذان دویم جلد دویم صفحه رقم الحديث شبك سوا اتشتم. فرمایي
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر عن أبي المثنى عن ابن عمر قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة إلا أنك تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. عبد الله بن عمر فرمایي د الله د پیغمبر په زمانه کې اذان چې دو فیری بکیدو اقامت چې مره یو ځل بکیدو مگر قد قامت الصلاة دا به کې ډبل ویل کېده اذان پشان دې سره د حدیث سره وتس کې د الله بندا او بل دا چې دلته په دې حدیث کې لفظ د مره ذکر شو او کچرته نحو سر د لګ ویلي د التا مصادر ته چلال شي مصادر کې یو قسم مصدر دغه ته مصدر المره ویل شي بل ته مصدر الهيئه ویل شي د الله بندا مصدر المره هغه په معنی د الفعله الواحده سره راځي یعنی فعل یو کار یو ځل کول دلته مره چې کوم ده مصدر المره ده نو مره یو ځل ویل نو کاش کې په نحو سر باندې پویدل دا اشکال باندې تنوي او دا تحریفونه باندې نه کول. غرض دا چې دې کې ستا معنی اډول د سره کیږي نو محترم کو چیرته سوال دا و چې دا ته سنتونه ولې وي په ما باندې هغه دا دې لپاره وایم تحدید لپاره وایم چې سندونه وي روغ سندونه وي ولکه زی چې ویم ته چې کله سندونه وي هغه وي چې تخپل دروغ بګي پټه نه تا ته دا خیمه چې روغ سندونه وي او د وخت کموالی نه نور سندونه بنوم صرف احادیث بویم. یو لسم دغه رنګي امام ابو داود رحمه الله په خپل سنن کې هغه کتاب الصلاه باب في الاقامه هغه کې به حدیث ذکر کوي دعمرة هو عن ابن عمر قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين والإقامة مرة دلت مرتين أو مرة دي كتدا فرق سنگك دولسم دغرنگي المستدرك على الصحيحين ده حاكم كتاب الصلاة أبواب الأذان والإقامة أول جل سلورس يختم صفحة عغيك فرمائي يشفع الأذان ويوتر الإقامة أو بمغى حديث ذكر كي عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. دير لسم دغرنج إمام البيهقي السنن الكبرى كتاب الصلاة ذكر كي باب تثنية قوله قد قامت الصلاة وإفراد باقيها دا پورا بستا باب په دې خبره ذکر کړی چې په اقامت کې با قد قامت الصلاه دا به تسنیه دو ځلې ویل کیږي او افراد باقی اقامت به یو ځل ویل کیږي. سوال لسم جواب دغه رنګ امام ترمذی رحمه الله په خپل سنن کې هغه کتاب الصلاه ابواب الاذان باب لګول باب ما جاء في افراد الاقامه او بیا حدیث د ابو قلابه ذکر کوي عن ابي قلابه عن انس بن مالك قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه. دغه رنګ نور محدثین لکه ابن خزیمه وغيرها ټول دا ذکر کړی دي او د دې باوجود د دون امت او د محدثینو باوجود دا ظالم را لګيږي دغه سي معنا کوي د خپل مذهب د وجنه او بیا وایي چې د يهودو بشان دې تحریف کوي په نصوصو کې. محترم مسلمانانو ورونو دا د دې سړي حقیقت او حال دی چې د خپل خېټې لپاره دغه سي لوبي کوي د الله په دین او په نصوصو باندې. زما دا خبره واوري چې د دې مسلونه د کرکټ او د فوتبال او والیبال لوبي میچ دعوت نه جوړوي چې صف یو طرف ولاړ وي صف بل طرف باندې. دا د زړه یو نصيحت ده کوم دا یو ډیره لویه سودا ده د آخرت سودا ده. کچیرته زما خبره حق وي نه دا اومنه زما د پاره ممنه مال تاسو هیڅ فائدہ نه راکوي او نه تاسو درکولای شم په دنیا کې د خپل آخرت غم وکي او کچیرته زما صحیح نه نو بیا زما پرې د عزت تاسو ته وسنه وایم چې زما خبره ونه منئ او کچیرته د دې صاحب خبري هغه صحیح نه نو بیا ولا نه منئ می منئ ځکه تاسو د آخرت کې جواب نشي ویلې بلکې دنیا کې تاسو دغه حاجتمند تاسو صابونونو په سیده مړو ګرځي یو اسخات پس شپارس پر څخه مزل کوي او کلی په سیده لټي او علمي حیثیت د دې خو تاسو خپل لیدل بار شنور تعارف ته ضرورت نه لري بلکې د دې چې کوم کتاب دی کتاب دا چې د مسلې کې د مسلو دسی معلومیږي ماته دا د دو کتابونو مرکب دی زید یو د شرح معانی الاثار د امام الطحاوی او بل مصنف ابن ابي شيبه او حال دا چې د دواړو نمونه خطا وي د دین دا معلومیږي چې امکان شته خپل بذات دي کتابونه دا کتاب نه لیکل بلکې د بل چا نه نقل کړي ځکه دا څنګه کېدل شي یو کتاب نه ته کتاب لیکي او دا غي نوم نشي ویل سي او علماء ته ما طلباء ته تجربه د فارو غوري دا شرح معانی الاثار غوري دا چې کوم مسله کې بیانې کله د سي چې تقدیم او تاخير هم پکې نه کوي دونه بزان نه فازاب کړي مثلا د اقامت مسله وګوري مغه ټول حدیث او آثار هغه مغه نقل کړي دي او د امام الطحاوی رحمه الله منهج په شرح معانی الاثار کې ټول علماء ته معلوم دي خو د تعجب خبره ده د کم کتابونه چې د نقل کړي دا غي کتابونو نمونه خطا وي د خپل کتاب نومي خطا د مدرسې نومي خطا
او القاب ورته د نابغه ورکوي او اخر کې وسره دا خبره واوري د بل کلیپ کړي ده په ما باندې او ټول مغزړي خبرې به تکراروي. د اول کلیپ 12 اعتراضونو مقابل کې د الله فضل سره 3 شپه جواب د روس تاغي کې مولا به شپه جواب اوس مغه مکرر خبرې کوي نه موږ دونه وزګار نه چې ستاد مکرر خبرو به ته دوباره تکرار کوو ځم مپازابه اسی د عدل او د انصاف د فارو ګوري زما د تلسم جواب نه تر روسته جواب کړي دي او دغه تلسم جواب کې د دې خبرو زما جواب شته ما ولا جواب کړي دا ولی ځکه دا خبرې مخکې اعتراض کړو د دغه جواب علما بار کړي ده خدای نه پويږي مغه اعتراض بیا کوي نو دغه په جواب کې به ته زمونږه غزور کلیپ چې کوم دی تلسم ماغه جواب ستاد لپاره ده ځکه هغه کې دغه اعتراضات ما جواب کړي ځکه دا بیا تکرار کړي دي د خلکو ترنګ ور کوي کله به زما تصویر هغه یو قسم پټه لګي کله خړ کې او کله تیز کې او کله غټ کې او کله رپورټ کې کله ته یو سلی کې کله ته بل سلی کې دغه په من باندې حساب نه کوي نه په خلکو باندې کوي علمي میدان ته راودانګه علمي خبري شروع کا دغه سید اول سر نشروع کله کزه چې څنګه ستای وي او خبره د سیرانی سم او تفصیل کوم د الله فضل سره بل دا چې تا ته ما یو سل 55 چیلنج شو دا یو سل 55 تم شو ته ولې دغه جوابونه نه کې ولې باغې من د شروع نه کې اول مسله کې د ایمان ده بهم کې د استواء مسله ده اسماء او صفات دي علمي مسائل دغه تر راودانګه چې پته دی ولګي چې ته اهل سنت والجماعت څخه یو کداغه دشمنانو کې ان شاء الله د الله په فضل سره اس کله باغې کې شروع کول نه شي صرف هم دا د پاتې چې کنځلې کوا ور سره تصویر کله خړ کوا او کله سور کوا او کله رپورټ کوا او کله غټ کوا او اخر کې د یو بل دروغ واوري دی کلیپ کې د ویډیو محترم نور فیصله په تاسو وکي دا دومره حدیث چې مون ذکر کړل دا به صحابه نه و دا به بل څوک دا دومره محدثین دا غي بابونه او حدیث چې مون ذکر کړل